سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دوستانو غواړم په دغه ویډیو کې تاسو ته وښیمه چې څنګه کولی شو موږ د خپل کمپیوټر څخه سکرین شاټ واخلو. په څو طریقو سره کولی شو د خپل کمپیوټر څخه سکرین شاټ واخلو او همداسې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر څخه سکرین ریکارډ وکړو. نو دا ډیره مهمه موضوع ده او ډیری وخت زموږ په کار هم راځي، خو دا طریقې موږ ته نه ده یاده، یا موږ ته یاده نه وي، موږ نشو کولی د کمپیوټر څخه سکرین ریکارډ وکړو او یا هم سکرین شاټ واخلو. نو دوستانو اسانه طریقه ده، موږ سره ویډیو تر پایه وګورئ، ټولې طریقې به درته در وښیم. نو دوستانو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، او همداسې زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، یو کومنټ هم ورته وکړئ. که کومه پوښتنه وي تاسو کولی شئ په کومنټ کې پوښتنه هم وکړئ، او همداسې دغه ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو نور دوستان هم له دغه طریقې څخه خبر شي. راځئ دوستانو لومړی خو دې ته چې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر څخه سکرین شاټ واخلو. لومړی خو په دغه طریقه کولی شو چې سکرین شاټ واخلو. خپل کیبورډ ته به راشئ دوستانو. زه به راشم، دغه کیبورډ به تاسو ته په سکرین باندې وښیم. دوستانو کله چې کیبورډ ته راغلی تاسو به په کیبورډ کې دغه تڼۍ لیدلې وي، PRTSCN، معنا پرنټ سکرین. نو په دغه باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو زموږ د کمپیوټر څخه سکرین شاټ اخیستل کیږي. نو دغسې یو اپشن به راته راشي، یا دغسې مینو به راته راخلاصه شي. په دې کې موږ کولی شو چې سکرین شاټ هم واخلو او همداسې کولی شو سکرین ریکارډ هم وکړو. دلته به تاسو ته ښکاري په دې ځای کې موږ سکرین ریکارډ کولی شو، په دې ځای کې سکرین شاټ اخیستلی شو. خو دلته نور اپشنونه هم دي. تاسو کولی شئ دوستانو په دې ځای کې ریکټینګل ورته انتخاب کړئ. کله مو چې ریکټینګل انتخاب کړو بیا تاسو به راځئ، دغه خپله صفحه به ورته داسې سلیکټ کوئ. کله مو چې صفحه سلیکټ کړله نو ستاسو کمپیوټر به په اتومات ډول هغه کوم سکرین شاټ چې تاسو ورته انتخاب کړئ سلیکټ مو کړو، یو سکرین شاټ به واخلي. زه راځم دوستانو د سپیسي ته راځم او راځم دلته سکرین شاټس ته. زه به د کیبورډ لږ ښکته راولم دوستانو. دلته به تاسو ته همغه سکرین شاټ ښکاره شي کوم مو چې اوس واخیستو. ګورئ دوستانو، زه به د سکرین شاټ اوپن کړم. ګورئ دوستانو دغه سکرین شاټ موږ اوس واخیستو او دا دلته سیف شوی دی. نو بله طریقه یې دا ده، زه راځم بیا دلته د کیبورډ زه راولم، دغه تڼۍ باندې بیا کلیک کوم. نو موږ ته بیا هم لکه مخکې مې چې درته وویلې دا تڼۍ باندې چې موږ کلیک وکړو اتومات ډول یو سکرین شاټ اخیستل کیږي. نو ځکه موږ ریکټینګل ورته انتخاب کړو مخکې، نو اوس چې دی په اتومات ډول اخیستل کیږي. زه راځم دغه مینو بیا خلاصوم. د دې دپاره را به شئ وینډوز لوګو شفټ اس به ووهئ. یوه طریقه خو یې دا وه دوستانو چې موږ په کیبورډ کې PRTSCR دا تڼۍ کېکاږو نو موږ ته دغسې یو مینو خلاصیږي. بله طریقه یې دا ده دوستانو چې موږ په خپل کیبورډ کې وینډوز لوګو د شفټ سره بیا اس ووهو. په دې باندې چې کلیک وکړو دا مینو بیا راته خلاصیږي. دا هم همغه شکل دی. نو دلته کولی شو موږ دوستانو سکرین شاټ هم وکړو، سکرین شاټ هم واخلو، دلته کولی شو سکرین ریکارډ هم وکړو. نو زه بیا راځم دغه ځای ته. دلته بل آپشن چې دی د وینډو ده، معنا که موږ وینډو ورته انتخاب کړو، صرف دغه وینډو چې ده دغه کړکۍ معنا دغه د کمپیوټر دغه ټول سکرین له دې څخه یو سکرین شاټ اخیستل کیږي. بل چې دی فول سکرین معنا چې دغه ټول سکرین څخه به یو سکرین شاټ اخیستل کیږي، معنا دغه ټسک بار د هر څه به پکې راځي په دغه سکرین شاټ کې. او فری فارم چې دی دا ډېر بهترین اپشن دی دوستانو. دلته چې راشئ دلته کله زه په دې باندې کلیک کوم، ګورئ په دې باندې فری فارم باندې چې کله کلیک وکړو، مثال تاسو غواړئ صرف د LD پلیر څخه سکرین شاټ واخلئ، تاسو به دا ورته دغسې انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کو نو د ده څخه په اتومات ډول یو سکرین شاټ واخیستل شو. دا سکرین شاټ چېرته ښکارېږي؟ را به شئ د سپیسي ته. کله چې د سپیسي ته راغلی دوستانو سکرین شاټ ته به راشئ، بیا به هم لاندې راشئ. ګورئ دوستانو موږ ته سکرین شاټ دلته سیف شوی دی. موږ همدغومره ځای ورته انتخاب کړو، دغه څخه یو سکرین شاټ موږ ته واخیستو. نو دا خو دغه دویمه طریقه وه د سکرین شاټ اخیستلو. دریمه طریقه یې په دغه شکل ده دوستانو چې موږ په خپل کمپیوټر کې لکه څنګه مې چې مخکې درته ویلي خپل وینډوز لوګو بټن په کیبورډ کې ورسره پرنټ سکرین دا چې کله کلیک پرې وکړو نو موږ ته ډایرکټ یو سکرین شاټ اخیستل کیږي. زه به راشم دوستانو یو ځل بیا تاسو ته د کیبورډ شو کړمه. ګورئ دوستانو دغه بټن چې ده دې ته موږ وینډوز لوګو بټن وایو. د وینډوز لوګو چې ده همغه شکل کې دا بټن ده، دې ته وینډوز لوګو دا به ووهئ دوستانو.
بیا به راشئ همدغه PRTSCN په دې تڼۍ مو چې کله کلیک وکړو په اتومات ډول به موږ ته سکرین شاټ اخیستل شوی وي. زه راځم د سکرین شاټ درته شو کومه. دوستانو کله چې دلته راغلی بیا به لږ ښکته راشئ. په ډېرې بښنې سره دوستانو دا سکرین شاټ دلته راغلی دی شو شوی. یو سکرین شاټ دا دی او یو هم دا دی دا اوس مو چې مو واخیستو. نو دوستانو دا خو درېیمه طریقه وه. په دې طریقه هم موږ کولی شو سکرین شاټ واخلو. څلورمه طریقه دوستانو تاسو به دې دپاره راشئ دغه سرچ اپشن چې دی په دې باندې به ورته کلیک وکړئ. راشئ په سرچ کې به ورته سپینینګ ټول ولیکئ. سپینینګ ټول دا مو چې کله ولیکو دوستانو کله مو چې سپینینګ ټول ورته ولیکو تاسو ته به داسې یو اپشن راشي په سرچ کې دې باندې به کلیک ورته وکړئ. یو ځل بیا به تاسو ته دوستانو داسې صفحه خلاصوي. په دلته هم موږ ته ویلي دي پریس وینډوز لوګو پلس شفټ پلس اس ټو سټارټ ا سنیپ معنا سنیپینګ ټول. نو دوستانو دلته موږ ته همغه شارټکټ راښودلی کله چې موږ مخکې تاسو ته د کیبورډ له لارې وښودو. نو دلته هم موږ کولی شو سکرین شاټ واخلو، هم کولی شو سکرین ریکارډ وکړو، هم کولی شو ځای ورته انتخاب کړو چې کوم ځای څخه موږ سکرین شاټ یا سکرین ریکارډ واخلو یا هم سکرین شاټ واخلو. نو وینډو دی، فول سکرین دی، فری فارم دی، همداسې ریکټینګل دی. نو دوستانو په دغه طریقې سره موږ کولی شو دلته تاسو کولی شئ ورته انتخاب کړئ چې څو ثانیو کې سکرین شاټ واخلي. 3 ثانیې دي، 15 ثانیې دي او 10 ثانیې دي. یا په دغومره ثانیو کې کله چې موږ سکرین ریکارډ شروع کوو په دغومره ثانیو کې د موږ ته شروع شي. نو دوستانو په دغو طریقو سره موږ کولی شو د خپل کمپیوټر څخه هم سکرین شاټ واخلو او هم کولی شو په دغو طریقو سره د خپل کمپیوټر څخه سکرین ریکارډ وکړو. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، کومنټ ورکړئ، همداسې د نورو دوستانو سره شیر کړئ. که چېرته نوي یاست زموږ ویډیو په لومړي ځل ګورئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل نشان هم ورسره کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو تر ټولو مخکې تر تاسو در ورسیږي. د اوس دپاره ښه وخت. الله مو مل ښې چارې.